سیاست پہ لعنت. ہاتھ اٹھا کے بولے تیری سیاست پہ لعنت, تیرے کردار پہ لعنت, تیرے وجود پہ لعنت, تیری سوچ پہ لعنت, تیری کمیونٹی پہ لعنت, بغیرتی پہ لعنت. تو پاکستان کا دشمن ہے. د لوی رب په نامه سلامونه ورکړی د 2020 کال د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده. نن در سره د مولانا فضل الرحمن دغه بیان په اړه تفصیلا لرم، کوم چې هغه په پی ټي ایم باندې دهشتګرد یا تروریست تنظیم تور پورې کړو. لومړی د هغه بیان وګورئ، بیا زما تفصیلا او ثبوتونه تر پایه ما سره اوسئ. لیکن اگر ایک ملک کے اندر پی ٹی ایم جیسی قوم پرست انتہا پسند دہشتگرد تنظیمیں پنپ سکتی ہیں تو پھر ایک مذہبی جماعت کے لیے گنجائش کیوں نہیں ہے؟ اچھا کیا انہیں پی ٹی ایم میں شامل مولانا فضل الرحمن د پښتو ژبې پښتنو په پنجابي ارمي پلورلو یا خرڅولو خپل ځان او بل یا پارټي ته د پنجابي ارمي څخه قدرت ترلاسه کړي او د پنجابي ارمي سره یوازې د پښتنو په وینو د ډالرو او قدرت سودا کړي. همدغه په وخت کې د پښتونخوا څخه د ناټو قوانینو د طالبانو پر ضد افغانستان ته تلل. دوهم د قومي اسمبلي هغه قرارداد چې امریکې ته په پاکستان کې هډې ورکړې وي او د هغو څخه به په افغانستان بمباري کېدو د دغه امضا او دستخط شته. مولانا فضل الرحمن چې د کوم ګوند یا پارټي څخه د حمایت اعلان وکړو نو د هغه پارټي یا ملا د مولانا په اړه څه نظر لري؟ لومړی دا واورئ. جو ہر حکومت کو رینٹ پہ ملتا ہے وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ ڈیزل کا گندا ڈرم، وہ ڈیزل کا بدبودار ڈرم، وہ جو منہ سے ہمیشہ جب بھی اگلے گند اگلے، جس کے اندر بغیرتی اور بے حیائی اور کمینگی کے سوا کچھ نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ مولوی تیرے ساتھ جب لگتا گئے تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. جب تجھے کوئی مولانا کہتا ہے تو علماء کی گردنیں شرم سے جھکتی ہے. اس جیسے بغیرت کو مولانا کہنا اس لفظ کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جو کرائے پہ ملنے والا پالتو بے حیا ہو وہ کیسا مولوی ہو سکتا ہے جو بے نظیر صاحبہ کے قدموں میں بیٹھنا عزت سمجھے؟ کبھی اس کے خلاف فتوہ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، نواز شریف کے خلاف فتوہ بازی مال ملے تو قدموں میں آئے، مشرف کے خلاف بھونکنے والا کتا مال ملے تو قدموں میں آئے. اس کو کیا کہو گے؟ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج تم نے سر عام یہ کہا 14 اگست کو آزادی نہیں منائے گے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بغیرت انسان سن لے، اور مودی کے یار سن لے، پاکستان کے غدار سن لے، پاکستان کی یہ 22 کروڑ عوام تجھے اپنے جوتے کی نوٹ پہ لکھ کر تجھ پہ لعنت کرتی ہے. میں کہہ رہا ہوں فضل الرحمن مولوی ڈیزل تیری سیاست پہ لعنت. ہاتھ اٹھا کے بولے تیری سیاست پہ لعنت, تیرے کردار پہ لعنت, تیرے وجود پہ لعنت, تیری سوچ پہ لعنت, تیری کمیونٹی پہ لعنت, بغیرتی پہ لعنت. تو پاکستان کا دشمن ہے. ہم باجے پاکستان سے کہتے ہیں اس بغیرت کو گرفتار کر کے اس کے ناپاک وجود کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر کے انڈیا کے بدماشوں کو بتا دو جو کہہ رہے تھے ہم پاکستانی عوام کو فوج کے مقابلے میں لائیں گے. اس مولوی ڈیزل کتے نے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے سرمایہ پہ میں پڑا ہوں. خوش کرنے والے کتے سن لے, تیرے باپ نے ملک کی مخالفت کی, میرے بزرگ جماعت علی نے پاکستان بنا کے بتایا. ہمارے بزرگ کہتے تھے پتر کتا جدو ہلکا ہوئے مار دینا چاہیے. کہ میں کہہ رہا باجوہ صاحب کتا ہلکا ہو گیا ہی. پاک فوج سن لو, پاکستان کے فوجیوں سن لو, مولوی ڈیزل وہ کتا ہے جو ہلکا ہو گیا, مار لو. وروڼو د پنجابي ارمي تحریک لبیک نواز شریف په وخت کې د نواز شریف خلاف وکارو او د فیض آباد درنه اعلانونکي و د پنجابي ارمي د کرایه روپۍ هم ورکړې. هغه ځکه چې نواز شریف د پنجابي ارمي هره غوښتنه ونه لره, ځکه چې نواز شریف هم پنجابی دی نو کله کله به یې ورته نه کوله او د تحریک لبیک په درنو اعلانونې د هغه ګوند د بدنامولو کوشش وکړو چې د اقتدار واګې عمران خان ته ورکړي چې پورا د پنجابي ارمي په اشارو کار وکړي او 18 ترمیم ختم کړي چې واګې بېرته د ثبوت څخه مرکز ته یعنې پنجابي ارمي ته انتقال شي.
خو تحریک لبیک خو یو اسلامي ګوند دی، اوس هغه د فرانسې سفیر د پاکستان څخه ویستل غواړي، خو دا کار ورسره پنجابي آرمي نه مني او د عمران خان د حکومت په واسطه د تحریک لبیک څخه ځان خلاصول غواړي، ځکه چې پنجابي آرمي تل د ډالرو په سر د مسلمانانو د سرونو سودا کړي او لا کوي. لومړی اسلامي ګوندونه جوړ کړي، تر هغې ورسره مرستې کوي او حکومت کې ورته اقتدار هم ورکوي تر څو چې ورته ضرورت وي، چې ضرورت ختم شي بیا لکه د مولانا سمیع الله د غرب د خوشحالولو په خاطر قربانوي، او لکه د مشرف چې طالبان یې په امریکې خرڅ کړل او پاکستان کې امریکې ته اډې هم ورکړې، بیا مذهبي ګوندونو سره داسې کار کوي. او که یو ورځ چې مولانا فضل الرحمن ته ضرورت نه وي، دا به هم لکه د قرباني بیې په یو چا خرڅوي یا قربانوي. تر بله دې کوم لوی الله جل جلاله سپارم، انشاءالله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ.